د دې وجه نه مؤمنانو ورونو موږ د نړۍ ډېر خلک یو نو تاسو هم وینئ د عادي د دنیا د کور د جوړونې په خاطر باندې هر څه مني هر څه ګالي مشکلات تکلیفونه مزلونه وهل ټکول د دریاب د میانو خوراکونه او هر څه ګالي نفس یو څو خښتې د یو بل د پاسه کېږدي نفس د وړو ټیرونو په ځای د غټ ټیرونو په گاډي کې لاړ شي او مرګ بیا چې بوډا شم عبادت به کوم تاسو د بوډاوالي او د ځوانوالي کومه ګارنټي شته دی په خپل ایمان باندې فکر پکار دی ورونو د خپل بچی په ایمان باندې فکر پکار دی د خپل رور په ایمان باندې فکر پکار دی نن سبا کمال دا ګڼل کېږي چې ایمان هر څنګه وي دی که د سره نه وي نه دی وي خو چې مال وي ښه بیسمنټ تاخانه ولري پراخې حجرې ولري پراخ کچن او پخلنځی ولري د غټو خلکو سره خیخیانې وکړي دوکانونه والي ځمکې والي اسلام دې سر وخوري خو چې دا ډېر شي که زما خبره د واقع نه غلطه وه زه عذر د خلکو په هر وخت کې کوم چې واقع سره برابره وه هسې دې په خوله مه کړه په وځې کومه نو زما مؤمنه وروره الله رب العالمین فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون داسې ورځې تېرې که چې تا له مرګ راځي او ته مسلمان یې تا له مرګ راځي او ته د مسلمانانو په ټولنه کې بس تا د الله سره تعلق وي نو الله رب العالمین ته اسلام ډېر خوښ دی الله رب العالمین اسلام زموږ دپاره رالیږلی د دې وجې نه موږ ته وایي چې په اسلام باندې مړه شي